سمیر او ضمیر غواړي د خپل ښوونځي دروازې ته رنګ ورکړي او د دې کار لپاره یو سطل رنګ ته اړتیا لري. سمیر 2/5 سطله او ضمیر 1/2 سطل رنګ لري. که چیرې دواړه خپل خپل رنګ سره ګډ کړي آیا یو سطل رنګ به پوره شي؟ نو راځو ګورو. دلته لرو چې 2/5 برخې د یو سطل سمیر سره دي او دې سره څو جمع کیږي؟ جمع 1/2 یعنی یوه نیمه برخه بل سطل ضمیر سره دی. دا دواړه سره جمع کوو ګورو چې یو سطل دا رنګ پوره کوي که نه، تر څو دا دروازه پې رنګ کړي. دلته موږ کسرونه جمع کوو. دا دواړه کسرونه دي، دې کې 5مې برخې دي، دې کې 2مې برخې دي. نو معنا دا چې مخرجونه یې سره بدل دي. دې لپاره چې دا کسرونه سره جمع کوو باید موږ دې ته مشترک مخرج پیدا کړو. او مشترک مخرج پیدا کول لپاره تر ټولو ښه طریقه دا چې موږ د دې دواړو مخرجونو کې چې کوم عددونه دي د دې تر ټولو کوچنی مشترک مضرب لاسته راوړو. او دې د کار لپاره موږ 5 ته راځو، دا لوی دی پکې او د دې مضربونه راخلو او ګورو. نو 5 خو په دواړو نه ویشل کېږي ځکه په 2 باندې پوره نه ویشل کېږي. 10 راخلو، 10 د دې مضرب دی، په دې هم ویشل کېږي، معنا د دې دواړو مضرب دی. نو راځو موږ دواړه کسرونه د 10مو برخو په شکل لیکو. 2/5 به شي 1/10 او 1/2 به شي دا هم 1/10. اوس دا دواړه څو کېږي؟ نو دې په دې باندې پوهېدلو لپاره موږ راځو یو کوچنی شکل دلته رسمو. داسې یو پوره شکل مو رسم کړو چې په 10 برخو باندې ویشل شوی. همدارنګه یو شکل دلته بل هم رسمو او دا دلته دوهم شکل شو. اوس دا دواړه شکلونه په 10 برخو ویشل شوي، هر یو کې 10 برخې دي. راځو اوس ګورو چې دغه 2/5 په دې شکل کې څنګه ښکاري. نو دې لپاره به راشو موږ دغه شکل چې 10 برخې لري دا به 5 برخو ته واړو. 2 برخې به موږ دا بېلې کړو. دا به یوه شي، 2 برخو نه یوه جوړه شوه، دا بله، دا بله، دا بله. دا ټولې څو شوې؟ دا شوې 5 برخې، داسې او داسې. او دې نه مونږ څو برخې راخلو؟ دې نه مونږ راخلو 2 برخې. نو یوه او دای 2 برخې. دا 2 برخې مونږ ترې نه واخیستې، 2 شو 2/5 برخې. نو دې ځای نه تر دې ځای پورې دا برخه 2/5 برخه شوه. راځو په دې شکل کې اوس 1/2 ښیو. دا به مونږ په 2 مساوي برخو ویشو، یعنی په منځ به یې نیمایي کړو. دې ځای ته به راشي، دا ټوله برخه شوه، دا 2 برخې شوې او له دې څخه دا یوه برخه اوس راخلو. دا به مونږ داسې دا یوه برخه ترېنه رنګ کړو. دا شوه دې ځای نه تر دې ځای پورې دا 1/2 برخه. نو اوس چې مونږ له 5مو برخو څخه 10مو برخو ته راړو، مونږ دا اصل کې هره یوه برخه واخیسته او ضرب یې 2 کړه. داسې راغلو، دا مو څو کړه؟ ضرب 2. نو دا هره یوه 5مه برخه دا په 2 برخو ویشل شوه، دا نه 10 جوړ شول. نو همدارنګه اوس چې دلته دا 2 برخې اخیستل شوي یا رنګ شوي دي، دا به هم مونږ څو کوو؟ ضرب 2 به یې کوو. دا به هم ضرب 2 شي. نو په 2 کې 4. دلته که وګورو دغه رنګ شوي برخې که د 10مو په شکل یې وګورو، دا 1/10 برخه وه، دا 2/10 برخې، 3 او دا 4/10 برخې. همدارنګه دلته راځو، دلته هم دا خبره کوو. دلته 2 نیمایي برخې دي. که چیرې غواړو چې موږ دا 10مو برخو ته واړو، نو هره برخه به 5 برخو باید نور وویشو، یا دا به ضرب 5 کېږي. دا 2 دلته راغله، دا هم چې 10 ته واړول ضرب 5 شول. نو اوس چې دا یوه برخه اخیستل شوې، دا به هم مونږ په 5 کې ضربوو. دا به هم داسې راشي، دلته راځي دا، او دا به هم ضرب 5 شي. نو دې نه به جوړ شي 1 په 5 کې 5. او دا مونږ دلته مو لیکلم چې دا 10مې برخې دا یوه نیمایي برخه رنګوله. څو دې نه 10مې جوړې دي؟ 1 2 3 4 او 5. همدارنګه په بل عبارت ویلی شو، مونږ چې مخرج سره کوم کار ترسره کوو هماغه کار صورت سره هم ترسره کوو. دلته هم مخرج سره مو چې څه شی کار وکړو، هماغه کار صورت سره هم ترسره کوو. مونږ که داسې ونه کړو نو بیا د کسر په قیمت کې بدلون راځي. نو اوس مونږ کولی شو چې دا دواړه شیونه سره جمع کړو. نو دا به څو کېږي؟ دا مساوي کېږي له څو سره؟ مخرج کې 10 راځي او په صورت کې 4 جمع
15. مونږ کولی شو چې دا په شکل کې هم وښیو. نو دلته بیا هغه مونږ لسمې برخې رسم کړې. اوس راځو دې کې دغه اخیستل شوي برخې ښیو. نو 1 2 3 څلور برخې دلته وي. دا اولنی شکل کې چې مونږ څلور برخې راخیستې وي. اوس دا 15 برخې پکې ښیو. 1 2 3 4 5. نو ټولې مونږ سره څو شوې؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لسمې برخې شوې. نو لیکو چې دا مساوي کېږي 9 لسمې برخې. نو مونږ سره شو 9 پر لس یا 9 لسمې برخې د یو سطل رنګ را سره شو. اوس راځو پوښتنې ته ځواب ورکوو. دلته ویلو که چیرې دواړه خپل رنګ سره ګډ کړي نو آیا یو سطل به پوره شي؟ نو سطل نه پوره کېږي، ځکه که چیرې یو سطل وی نو دا به لسمې برخې وي. اوس 9 لسمې برخې دي. نو دلته ځواب لیکو چې نه. ځواب څه شی دی؟ نه دی. همدارنګه داسې ویلی شو چې دا 2 پر 15 دا له نیمایي څخه کم دی. نو دې نیمایي سره چې دواړه یو ځای شي بیا هم یو نه پوره کوي. نو ځکه وایو چې دا ځواب نه دی. نو دواړه طریقې مونږ کارولی شو. په دې طریقه کې لږ څه روښانه ښکاري چې دا مونږ څنګه دې ځواب ته رسیږو.